بسم الله الرحمن الرحیم د کمپیوټر صفري زده کړې کورس ته ښه راغلاست. تېره ورځ په تېره ویډیو کې موږ په هغه باندې ډیسک ډولو باندې او د هارد ډیسک ډولو باندې موږ خبرې وکړې. نن به راځو په سیسټم یونټ باندې خبرې کوو چې سیسټم یونټ څه ته ویل کېږي. سیسټم یونټ چې ده دا د ډیسکټاپ کمپیوټر یو مهمه برخه ده. نو د سیسټم یونټ دا د بکس شکل لري چې ټول کمپیوټر برېښنایي آلات پکې وي یا هغه آلات په ډیټا باندې پروسس کوي او څه کوي موږ ته یو ډیټا په انفارمیشن باندې څه کوي موږ ته بدلوي. لکه تاسو دا سیسټم یونټ به زه تاسو ته دلته وښیم چې سیسټم یونټ څه شی ده. دا تاسو به ډیسکټاپ سره داسې یو بکسه غوندې یو هغه بکس غوندې لیدلی دا ټول څه ده سیسټم یونټ ورته ویل کېږي. د ده په منځ کې مختلف برخې دي. بیا نور هغه د سیسټم یونټ فارټ ورته ویل کېږي چې مختلفه فارټونه لري. چون زمونږ دا کورس دا د کمپیوټر د پیژندنې صفري کورس نه غواړو چې ډېر په ډیټیل سره بحث پې وکړو. نو د سیسټم یونټ برخې چې دي دا مختلف لکه مادر بورډ څه پاور سپلای څه ډي وي ډي روم څه هارد ډیسک مختلفه هغه لري چې ورته وایي برخې لري چې زه به تاسو ته برخې وښیم چې مختلفه برخې څه شی دي. لکه د سیسټم یونټ منځ کې چې دا هارد ډیسک یا نور مادر بورډ دغه مادر بورډ یا نور داسې هغه یې چې لکه آلاجات یې د ده په منځ کې دا چې واقع وي یا موقعیت لري. بل چې دا مین بورډ یا مادر بورډ د کمپیوټر یو مهمه برخه ده یا تخته چې کمپیوټر ټولې پرزې په همده کې وصلوي. ګوره دغه مادر بورډ نه ده مادر بورډ چې ده دا د کمپیوټر ډېره مهمه برخه ده چې دغه تصویر تاسو ته لږ راغه کړمه چې دغه کې تاسو وګورئ په ده کې مختلف برخې څه دي نور شامل دي. دغه ټول تختې د مادر بورډ وایي او دا نورې کوچنۍ کوچنۍ چې برخې کې د سیسټم وصل دي چې یو بل سره همغږي اړیکې لري. بل چې دا موږ وایو چې لکه په د مین بورډ کې چې ګرافیک کارډ دی روم یا پاور سپلای یا نور کمپیوټر ټول انپوټ ډیوایس اوټپوټ ډیوایس چې ورسره وصل کېږي د سره. بل یو سی پی یو سلاټ. دا سلاټ څه ته ویل کېږي؟ سی پی یو ساکټ په نوم ځای کې سی پی یو یا پروسیسر ایښودل کېږي. لکه دا څخه مطلب دا ده چې زه تاسو ته د سی پی یو سلاټ هغه وکړو سی پی یو یعنی دا د هغه ځای څخه عبارت ده چې دغه سی پی یو یا پروسیسر کوم ځای کې ایښودل کېږي هغه ځای ته چې وکړي سلاټ ویل کېږي یا د سی پی یو سلاټ د ریم سلاټ. ریم چې کوم ځای کې ایښودل کېږي هغه ته چې د ریم سلاټ ورته ویل کېږي. چې زه تاسو ته دا شو کوم چې د سی پی یو سلاټ زه به دا کاپي کړم. دا چې کله کاپي کړه زه به تاسو ته دلته راسم او دا سی پی یو سلاټ به تاسو ته شو کوم چې سی پی یو سلاټ څه ته ویل کېږي. سی پی یو سلاټ لیکن دلته یې راواخلي. دلته اوس سلاټ څخه مطلب د ګوره دلته سلاټ هغه څه ته ویل کېږي چې په کوم ځای کې شی ایښودل کېږي یا نور څه داسې ورکول کېږي. لکه د ځای کې تاسو کوای شئ چې قهوې بوتل یا بل داسې شی کېدی نو په ده خاطر دلته ته سلاټ ویل کېږي. نو دلته به د کمپیوټر هغه یې څه نه وي راخیستي. زه به دلته ورسره کمپیوټر ولیکم کمپیوټر راخلي یا هم په هغه لیکلی کمپیوټر. دلته ګورئ د کمپیوټر سلاټ دلته تاسو ته ټول هغه سلاټونه هغه راخلي چې دلته چې کمپیوټر په ده ځای کې د کوم بخشونه هغه څه ایښودل کېږي دا نوموړی شی لکه سیسټم یونټ یا ریم کوم ځای کې ایښودل کېږي هغه ته د سلاټ ویل کېږي. اوس لکه لنډ سلاټ دغه شي ته هم سلاټ ویل کېږي. لکه د بوتلې کوم شی چې ایښودل کېږي ده ته سلاټ ویل کېږي. بل چې دا ریم سلاټ دا ریم چې په کوم ځای کې ایښودل کېږي په مادر بورډ کې دغه ځای ته ریم سلاټ ویل کېږي یا د ریم ځای هم موږ ورته ویلی شو. چې په ریم دا داسې وایي چې ریم سلاټ یا د ریم ساکټ په هغه کې مادر بورډ کې 2 4 6 سلاټونه وي. یعنې په مادر بورډ کې نه ده د ریم لپاره 2 4 6 دانې ځایونه وي چې په هر سلاټ کې یو ریم ځای پر ځای کېږي. نو دا انشاءالله بیا وروسته په ډیټیل سره پرې بحث کوو. بل سی ډي روم یا ډي وي ډي روم هغه آله ده چې سیسټم یونټ کې کوم ځای کې چې موږ سی ډي یا ډي وي ډي کیسټ درنه کوو. یعنې مطلب دا چې دغه
کوم ځای کې موږ سی ډي اچو یا ډي وي ډي اچو په دغه ځای ته څه ورته وایي سی ډي یا ډي وي ډي سلاټ ورته ویل کېږي سلاټ زبردار دغه ځای ته دغه ځای کې کوم ځای کې چې ډي وي ډي یا سی ډي اچول کېږي دلته څه سلاټ ویل کېږي یا کوم ځای کې چې موږ ډي وي ډي اچو هغه ته څه ویل سلاټ ویل کېږي بل چې دا ګرافیک کارت یا ویډیو کارت یا ډسپلی کارت دا شاید د ګرافیک کارت هغه کارت ده چې کمپیوټر مانیټور ته د ویډیو او عکس محصول چمتو کوي مطلب دا چې دا ګرافیک کارت چې ده دا داسې یو کارت ده چې دغه مانیټور ته یا د کوم سکرین ته چې کومه ویډیو او عکس چمتو کوي دا کارت څه ده د ګرافیک کارت هغه د دنده یا وظیفه ده چې دغه کوم تصویر موږ ته د روښانه راکوي خړ راکوي ضعیفه راکوي که کوم کمپیوټر کې ګرافیک کم وي یا ضعیف وي نو هغه کې چې ورته وایي تصویر به موږ ته خیره راکوي یا زیاتره انجینري سافټویر چې دي چې ګرافیک یې لوړ نه وي نو هغه موږ ته څه دغه سافټویر کې ښه کار نه کوي ځکه موږ ته تصویر ښه نه راکوي یا ډیزاین کې نه کېږي نو په دې خاطر باندې چې دا ګرافیک کارت استفاده کیږي نو دا اوس موږ هغه دا نه ده چې موږ تاسو دا ډېر په ډیټیل هغه کو چون دا د کمپیوټر سفري کورس ده نو که چیرته لخير آینده کې څه د سفلان درلوده بیا به هغه په ډیټیل سره هر بخش تشریح کوو بل د ټي وي کارت او پاور سپلای دا به ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې ریکارډو نور خو وخت